د ګردیز ښار په دې برخه جهاد مینی سیمه کې د 900 متره په اوږدوالي د کانکریټي سړک جوړېدا چارې روانې دي. د ګردیز ښاروالۍ مسؤلین وایي په دریمه ناحیه کې هم د 1 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د یوې بلې مهمې پروژې چې پکې د 212 متره اوږدوالي درلودونکی کانکریټي سړک شامل دی هم چارې روانې دي. دریمه ناحیه کې موقعیت لري د صادقي کلا په نوم د دغه گذر نو تقریبا دلته 212 متره د سړک اوږدوالی د اساسي او په ښه ډول سره رغول کیږي او 9 متره سور ده نو تقریبا په دې باندې څه کم 1 لک امریکایي ډالر مصرف راځي نو دغه سړک په نشتون کې موږ دغه وطنوال ډېر ستونزې مشکلات سره مخامخ وو. الحمدلله دغه سړک په اساسي ډول ورته جوړ شو ورغول شو. په یاد سیمه کې د 500 متره اوږدوالي درلودونکی کانال هم شامل دی چې په یادو شوو دغه پروژو کې د 250 تنو په شاوخوا کې کارګران په کار بوخت دي. دوی له دې چارو خوښ دي چې په سیمه کې ورته پر مخ وړل کیږي او له بل پلوه له دې لارې د کورنۍ ځینې اړتیاوې پوره کوي. دا موږ ته ښاروالۍ د خوا نه منظوره شوې ده او د کار زمینه موږ ته مساعده شوې 450 افغانۍ موږ ته د ورځې معاش راکوي او تقریبا یو کس 15 ورځې پورې حق لري چې دې کې کار وکړي. نو موږ ډیر خوشحاله یو منندوی د شرکت والا نه د ښاروالۍ والا نه در 100% خوشحال هستیم به خاطر مردم سهولت پیدا کرد. حتی سواره بان پیاده گردشی کنی انسان مانده نمیشه با آسانی رفتار میکنه. د ګردیز ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د دې ښار په نورو برخو کې هم یو شمېر رغنیزې پروژې روانې دي چې له ډلې به یې په نږدې راتلونکي کې ځینې ګټې اخیستنې ته هم وسپارل شي.